د افغانستان اسلامي جمهوریت پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون ډیر عجیبه کار وکړ. دغه کار د افغان ولس له ډیرې مینې سره مخ شو. کرزی چیرې ولاړ او امنیتي ګاردان ورسره ول او که تنها و. له موږ سره اوسېږئ چې له ټول حقیقته په مکمله توګه خبر شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون مازدیګر د خپلو اولادونو سره یو ځای له خپلو ساتونکو پرته کابل ښار ته د سولې پیغام د خپرولو پر موخه راوتلی و. د معلوماتو له مخې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک د لاسلیک کولو وروسته نن کابل ښار ته په خپل موټر کې د اولادونو سره یو ځای راوتلی و. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کابل ښار په ډیری برخو کې د خپلو اولادونو سره یو ځای چکر واهه او پر خپل موټر ته ناست و څو ښاریانو سره یو ځای د ښار ځینې برخې له نږدې وګوري. هغه د کابل ښار ته په ناڅاپي توګه راوتلی و چې د ولسونو له لوري له پراخ هرکلی سره مخ شو. نوموړي کابل ښار ته د تګ پر مهال خپل ټول ساتونکي په خپل کور کې پرېښي وو او یوازې خپله کورنۍ او اولادونه یې له ځان سره بیولې وه. نوموړي د کورنیو چارو وزارت په شمول د کابل ډیرې امنیتي ادارې هیڅ په جریان کې نه وې کړې. کابل ښاریانو په ښار کې د حامد کرزي د لیدلو سره سم د سولې پروسې د بریالیتوب ته هیله ښودلې ده او وایي چې دا ځل به د افغانانو خوب رښتینی شي. حامد کرزی په داسې حال کې کابل ښار ته په چکر راوتی و چې پرون په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړی شو. د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د حامد کرزي په لیدلو سره دوی حیران شو او د هغه ورتګ ښار ته د سولې په اړه د خلکو باور نور هم زیات کړ. په ټولنیزو رسنیو هم د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کړنه ستایل شوې ده او خلکو یې په اړه لیکلي دي چې دا چاره به د سولې په پروسه د افغانانو باور نور هم زیات کړي او خلک هم هیلهمند شوي چې افغانان نور سولې ته نږدې شوي دي. کابل ښاریان په ښار کې د حامد کرزي له لیدلو وروسته د هغه سره او د هغه له اولادونو سره د زړه خواله کړې او هم یې ورسره انځورونه اخیستي دي. بلخوا پرون د قطر په دوحه کې د افغان سولې پروسې په لړ کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک هم د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او نورو استازو په وړاندې لاسلیک کړی شو. یا تړون د طالبانو له لوري د ملا برادر او د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد لاسلیک کړ. د یادولو ده چې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکرات هم د مارچ پر 10 نیټه پیل شي چې لا له وړاندې ورته چمتووالی ښودل شوی دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.